السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتونیار تلویزیون د نطاقانو نمایندګانو په خوخه او د هغوی په غوښتنه در سره یو غزل شریکوم. البته چې زما د پښتونیار تلویزیون ملګري ناشنا ملګري دي، زورور غوندې دي او غوښتنه یې کړې ده چې په زمزمه کې شریک کړي. نو کوښښ کوم چې زمزمه وکړم. د غرور سر دې راښکاته کړه ګریوان ته، د غرور سر دې راښکاته کړه ګریوان ته. هر انسان ته ګوره داسې لکه ځان ته، د غرور سر دې راښکاته کړه ګریوان ته. چې زمونږ د عقیدې خلاف غږیږي، چې زمونږ د عقیدې خلاف غږیږي، دوی د خپله عقیده راوړي میدان ته، دوی د خپله عقیده راوړي میدان ته. هر انسان ته ګوره داسې لکه ځان ته، د غرور سر دې راښکاته کړه ګریوان ته. د جانان په نوم زړګی لارم سینا کې، د جانان په نوم زړګی لارم سینا کې، زه د زړه په نوم څه نه لرم جانان ته، زه د زړه په نوم څه نه لرم جانان ته. هر انسان ته ګوره داسې لکه ځان ته، د غرور سر دې راښکاته کړه ګریوان ته. تفکر مې د وهمونو منځ کې پروت دی، تفکر مې د وهمونو منځ کې پروت دی، د احساس نه مې لوګي درومي اسمان ته، د احساس نه مې لوګي درومي اسمان ته. هر انسان ته ګوره داسې لکه ځان ته، د غرور سر دې راښکاته کړه ګریوان ته. وخت تمثیل په ډېر هنر کوي سنگینا،
وخت تمثیل په ډېر هنر کوي سنګینا په خندا خندا سترګک وهي خفګان ته په خندا خندا سترګک وهي خفګان ته هر انسان ته ګوره داسې لکه ځان ته د غرور سر دې راښکته کړه ګریوان ته. او دا یو بل غزل دی را سره، دا هم در سره شریکوم چې وخته رنگ په رنگ میکړه بدل میکړه، وخته رنگ په رنگ میکړه بدل میکړه، سر میکړه آهنگ میکړه غزل میکړه. وخته رنگ په رنگ میکړه بدل میکړه، سر میکړه آهنگ میکړه غزل میکړه. بار میکړه غلام میکړه احسان وکړه، بار میکړه غلام میکړه احسان وکړه. پښې میکړه روان میکړه مزل میکړه، شور میکړه رسوا میکړه ادا میکړه، شور میکړه رسوا میکړه ادا میکړه. خپل میکړه راښکل میکړه پاگل میکړه، شور میکړه رسوا میکړه ادا میکړه. خپل میکړه راښکل میکړه پاگل میکړه. اور میکړه لمبه میکړه لوګی میکړه، اور میکړه لمبه میکړه لوګی میکړه. ژوند میکړه رڼا میکړه رابل میکړه، اور میکړه لمبه میکړه لوګی میکړه. اور میکړه لمبه میکړه لوګی میکړه، ژوند میکړه رابل میکړه، ژوند میکړه رڼا میکړه رابل میکړه. سوال میکړه سنگین میکړه ځواب میکړه، سوال میکړه سنگین میکړه ځواب میکړه. وران میکړه او جوړ میکړه خو حل میکړه، وران میکړه او جوړ میکړه خو حل میکړه. د پښتونیار تلویزیون د ټولو نطاقانو نمایندګانو څخه یوه نړۍ مننه.